سلامونه او په خیر راغلی د انګلیسي زده کړې پروګرام د نوي درس ته. امید لرم چې روغ جوړ به وئ او هغه درسونه چې موږ درته جوړ کړي دي په تېرو ویډیوګانو کې هغه به مو کتلي وي او یو څه به مو ورڅخه زده کړي وي. ګرانو ملګرو، په دې ویډیو کې د انګلیسي زده کړې په یوه مهمه او ضروري برخه باندې خبرې کوو چې هغه زمانې دي، چې دا یوه داسې برخه ده د انګلیسي ژبې، یوازې د انګلیسي ژبې نه بلکې د هرې ژبې، چې که چېرته مو دا برخه زده نه وه نو تاسو نشئ کولی چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې وکړئ او یا تاسو کوم ځای کې چې چېرته لیکل شوي وي په هغې باندې تاسو وپوهیږئ یا کوم بل څوک چې خبرې ورباندې کوي تاسو پرې پوه شئ. نو دا یوه ډېره ضروري او مهمه برخه ده چې تاسو باید د انګلیسي ژبې د پوهېدلو لپاره زمانې باید زده کړئ. نو د دغه مهمې برخې له جملې څخه یعنې د انګلیسي ژبې د زمانو له جملې څخه موږ او تاسو نن راځو په سیمپل پریزنټ ټینس باندې خبرې کوو. هغه زمانه چې بیخي زیاته استعمالیږي او د هغې استعمال چې دی هغه ډېر مهم او ضروري دی. ویډیو کې مې ستاسو لپاره سیمپل پریزنټ ټینس راوړي ده، هغې باندې درته عملي کار کوم چې څه ډول تاسو کولی شئ چې سیمپل پریزنټ ټینس وپېژنئ، څه ډول په هغې باندې تاسو جملې جوړولی شئ او محاورات څه ډول ورباندې کولی شئ، کومو ځایونو کې باید استعمال شي، کومو ځایونو کې باید استعمال نه شي. نو دا هر څه انشاءالله درته تشریحوم. نو تاسو هم د ویډیو تر پایه ملتیا وکړئ تر څو هغه درس چې ما درته ورباندې خواري کړې ده تاسو یې په غور سره واورئ او یو څه ورڅخه زده کړئ. نو راځئ د درس په لوري. انګلیسي ژبه کې تقریبا 12 زمانې دي چې د هغو له جملې څخه یوه سیمپل پریزنټ ټینس ده. سیمپل پریزنټ ټینس دا هغه زمانه ده چې عادتي عملونه بیانوي موږ او تاسو ته. نور زیات عملونه هم بیانوي او موږ او تاسو کولی شو چې د نورو زیاتو عملونو لپاره هم استعمال کړو، خو عادتي عملونه هغه عملونه دي چې اکثره وخت موږ او تاسو سیمپل پریزنټ ټینس ورته استعمالوو. خوږو ملګرو، زما په فکر په انګلیسي کې به تعریف ته اړتیا ځکه نه وي چې که چېرته تاسو په پښتو باندې یو ځل د هغې تعریف زده کړئ نو تاسو کولی شئ چې په لسګونه تعریفونه له هغې څخه راوباسئ او په انګلیسي باندې تاسو جوړ کړئ ورباندې. نو ما درته وویل چې سیمپل پریزنټ ټینس د هغو عملونو د هغو کارونو څخه بحث کوي چې هغه عادتاً پیښیږي. عادتاً پیښېدل په څه معنا؟ لکه یو کار مخکې یا په تکراري ډول پیښیږي، لکه یو کار مخکې پیښ شوی دی او بیا هم پیښیږي بیا هم پیښیږي، دغه ډول کارونو ته څه ویل کېږي؟ عادتي کارونه او یا هغه کارونه چې تکراري پیښیږي. اوس دغه تکراري او عادتي کارونه برابره خبره ده که په میاشت کې یو ځل پیښیږي یا په کال کې یو ځل او یا په ورځ کې یو ځل او یا په ساعت کې یو ځل پیښیږي. دغه کارونو لپاره موږ تاسو سیمپل پریزنټ ټینس استعمالوو چې تاسو ته به انشاءالله په مثالونو کې لا زیاته واضحه شي. تاسو اوس ورته ګورئ، یو څه مثالونه درته ورباندې جوړوم. لکه د مثال په ډول We go to school every day. We go to school every day. دغه ځای کې خوږو ملګرو سیمپل پریزنټ ټینس زمانه استعمال شوې ده له دې وجې چې دلته دغه جمله چې ده هغه تکراري عمل بیانوي چې هغه ښوونځي ته تلل دي، یعنې زه چې یم یا موږ چې یو هره ورځ ښوونځي ته ځو، نن هم لاړو، سبا ته ځو، بله ورځ ته ځو. نو دغه یو تکراري عمل دی چې په هره ورځ یا روزانه پیښیږي یا روزمره پیښیږي. نو د دغه ډول کارونو لپاره موږ تاسو سیمپل پریزنټ ټینس استعمالوو. او دوهم هغه کار چې هغه په اونۍ کې یو ځل پیښیږي، لکه مثال I go to park every Friday. I go to park every Friday. زه د هرې جمعې په ورځ پارک ته ځم. نو دغه ځای کې دغه یو تکراري عمل دی خو په اونۍ کې یو ځل پیښیږي چې هغه د جمعې ورځ ده. نو دا ډول کارونو لپاره هم موږ تاسو سیمپل پریزنټ ټینس استعمالوو. او هغه کارونه چې په کال کې یو ځل پیښیږي د هغې لپاره هم لکه د مثال په ډول I go to Kabul every year. I go to Kabul every year. زه هر کال کابل ته ځم. یا I go to Peshawar every year. زه هر کال پېښور ته ځم.
ما د اکثریت جملې په ګو باندې درته جوړې کړې، بیا به تاسو وایئ چې ټولې جملې دې په ګو باندې درته جوړې کړې دي، نو په نورو فعلونو باندې ولې نه جوړولی. نو دا په دې خاطر چې هغه دوستان چې نوره جملې دوی جوړولی نه شي او یا ورباندې سم پوهېږي نه، تر څو هغه هم سم ورباندې پوه شي او دوی ته پته ولګېږي چې همدغه یو ګو دی او په څو ځایونو کې دلته استعمال شوی دی او په کومو حالتونو کې دی راغلی دی. دغه ځای کې که چېرته وغواړئ چې بل فعل تاسو استعمال کړئ، فقط ګو ورڅخه ایسته کړئ، ورڅخه لرې کړئ او بل فعل ور واچوئ، نو بیا به هغه جمله چې تاسو غواړئ هغه به ورڅخه جوړه شي. خو دغه هغه درسونه دي چې انشاءالله په راتلونکي کې موږ او تاسو ورباندې بحث کوو. راتلونکي به موږ او تاسو سټرکچر لولو چې د هغې په مرسته تاسو کولی شئ چې د سمپل پریزنټ ټینس جملې جوړې کړئ. هره جمله هغه که منفي وي یا مثبته وي یا بله کومه جمله وي. ښه درته معلومه شوه چې سمپل پریزنټ ټینس کوم ډول کارونه بیانوي یا کوم ډول کارونو څخه بحث کوي. له هغو کارونو او له هغو کړنو څخه بحث کوي چې هغه په تکراري ډول یا په عادتي ډول څنګه کیږي، پیښیږي. لکه تاسو چې په مثالونو کې خپله ولیدل چې هغه تکراري ډول چې دی هغه یا په کال کې یا په ورځ کې او یا په اونۍ کې چې پیښیږي، د هغې لپاره موږ تاسو سمپل پریزنټ ټینس استعمالوو. د یو څو نورو او عملونو لپاره هم استعمالیږي چې د هغې څخه په دې ویډیو کې صرف نظر په دې کوو چې بیا ستاسو لپاره د دغه ټولو زده کول مشکلیږي. نو په د نننۍ ویډیو کې تاسو هم دومره خبره زده کړئ چې سمپل پریزنټ ټینس موږ تاسو د کوم ډول کارونو لپاره استعمالوو، چې دا یوه ډېره مهمه او ضروري خبره ده. او کوشش وکړئ چې په دې باندې ډېر مثالونه جوړ کړئ او په سم ډول یې زده کړئ. نو زما فکر دغه ویډیو همدغه په دې ویډیو کې د سمپل پریزنټ ټینس همدومره تشریح بس دی. په نورو ویډیوګانو کې به بیا په سمپل پریزنټ ټینس باندې مثالونه جوړوو او په هغې کې به د هغې سټرکچر او په هغې باندې د جملې جوړولو طریقه به انشاءالله بیا لولو. او یو څو نورې زیاتې مهمې خبرې دي چې هغه به په نورو ویډیوګانو کې کوو. نو تاسو زموږ سره پاتې شئ او که مو چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو له هغه درسونو څخه چې موږ یې اپلوډ کوو پاتې نه شئ. ویډیو هم در سره لایک کړئ. ما ته په دغه ځای باندې اجازه راکړئ او تاسو په لوی رب سپارم.